اوس لا پورې خبر د رحمت شاه مینوالو ته رحمت شاه څه کړي دی ویډیو تر پایه وګورئ ګرانو لیدونکو که چیرې تاسې د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست نو دغه چینل مو په خدمت کې دی حتما یې در سره سبسکرایب کړئ رحمت شاه زرمتی د افغانستان کرکټ په تاریخ کې لومړی لوبغاړی شو چې د ټیسټ په لوبو کې یې سلیزه پوره کړه نوموړی د بنګلادیش په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې د 2 شپږیزو او 140 په مټ په 108 توپونو باندې 102 منډې وکړې نوموړی تر دې مخکې د ایرلینډ په وړاندې په ټیسټ لوبه کې په 98 منډو سوځېدلی و دا یادولو وړ ده چې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د ټیسټ لوبې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده چې په نتیجه کې افغانستان د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 90 اورونو کې 201 رنز جوړ کړ د افغانستان له لوري ابراهیم زادران 21 احسان الله جنت 9 رحمت شاه 102 حشمت الله 14 اصغر افغان 88 محمد نبی په 0 او افسر زازي 15 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې د یادولو وړ ده چې د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د ټیسټ لوبې دویمه ورځ به سبا 8:10 پیلیږي